ډېر ځوانان د قمر انسټیټیوټ څخه دا پوښتنه کوي چې آیا دومره ګناهونه چې موږ کړي آیا الله تعالی مو به وبخي؟ موږ خو ډېر زیات ګناهګاره یو، شپه ورځ مو ګناه کړې ده. ورونو او خویندو، د شیطان یو څو تخنیکونه دي او ټریکونه دي چې ځوانان بېلارې کوي. اول ځوان ته وایي چې ته ځوان یې، خیر دی، ځواني دې دا خپل ځواني نه خوند واخله، په ګناهونو یې هڅوي. کله چې ځوان ګناه ته مخه کوي بیا شیطان ورته وایي چې اوس خو دې ګناه کړې ده، هسې نه هم جهنم کې څه فایده، بیا به توبه وباسې، یو بله ورځ به توبه وباسې، عمر ډېر دی، لا ځواني دې پاتې ده. خو داسې نه ده ځوانانو. الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. تاسو د الله تعالی د رحمت څخه مه ناامیده کیږئ. که غواړئ د دې تورو تیارو څخه لرې شي او بیرته الله ته رجوع وکړئ نو پاڅېږئ، 2 رکعته د زړه نه لمونځ وکړئ او هر څه مو چې کړي، څومره ګناهونه کبیره او صغیره، هر څومره ګناهونه مو چې کړي تشویش مه کوئ، توبه وباسئ. همدا مو وخت دی. کیدای شي دا چانس بیا تاسو سره نه وي، کیدای شي موږ زاړه نه شو، کیدای شي مخکې له دې چې زاړه شو بیرته الله ته وګرځو. نو آیا دا ښه خبره نه ده چې موږ خپل ژوند لارې ته تغییر ورکړو؟ تل مو کوشش کړی چې شیطان خوشحاله کړو. آیا دا ښه خبره نه ده چې موږ هغه ملګري چې موږ ګناه ته هڅوي، موږ بېلارېتوب ته هڅوي، موږ ټولنه کې د ستونزې پیدا کولو ته هڅوي، هغوی سره خپله ملګرتیا ختمه کړو؟ که چیرې غواړئ تاسو بیرته الله ته رجوع کړئ نو اولین کار دا دی چې هغه خلکو سره چې تاسو ملګرتیا لرئ، د ګناه ملګرتیا لرئ، خپل ملګرتیا پرېږدئ. آیا دا هغه وخت نه دی راغلی چې تاسو پاڅېږئ؟ همدا اوس پاڅېږئ، دا ویډیو چې تاسو ګورئ پاڅېږئ، اودس وکړئ، 2 رکعته لمونځ کړئ او الله ته رجوع وکړئ او الله سره وعده وکړئ چې نور دا ګناهونه نه کوئ. تاسو ته څه ګټه رسیږي؟ که چیرې تاسو شراب وڅښئ، که چیرې تاسو زنا وکړئ، هر څه وکړئ، د الله تعالی په پاچاهۍ کې هیڅ هم د ستنې سر قدر تغییر نه راځي. خو خپل ژوند به مو سخت شي، تشویشونه به مو زیات شي، فکري اضطراب به مو زیات شي، کورنۍ سره به مو ستونزې پیدا شي، روابط به مو خراب شي. نو ولې؟ د سګرټو څخه چرسو څخه پوډر څخه هیروین دا مرحله ده. شیطان هیڅکله تغییر. تاسو هغه ځوانان نه پوښتنه وکړئ چې معتاد شوي دي په شرابو په هر څه، هغوی د اول د شرابو څخه شروع نه ده کړې، هغوی اول هیروین نه دي څکلي، ولې؟ د سګرټ څخه شروع کړې ده. ملګرتیا د سګرټ چرس همداسې پوډریان شوي دي. کور کې میرمنې ناستې دي، اولادونه هیڅ د خوړلو څه نه لري، اوس خپل په ژوند باندې پښیمانه دي. نو خپل ژوند مه تباه کوئ ورونو او خویندو. که رښتیا غواړئ ژوند کې خپل هدف ته ورسیږئ، ولس ته خدمت وکړئ، ځوانانو ته خدمت وکړئ، نو په دې شیانو مو معتاد کیږئ، په ګناهونو به هیڅ هم لاسته راونه. راځئ چې الله ته رجوع وکړو، الله ته توبه وباسو، همدا اوس یې وباسو، همدا نن یې وباسو، مخکې له دې چې د دې دنیا څخه لاړ شو او ګناه مو په دنیا کې پاتې او توبه مو نه وي ویستلې.